منصول غواړو موږ دغه کونډې یتیمان نشو زغملی موږ طالبانو نن په کلکه غوښتنه کوو دولت نن په کلکه غوښتنه کوو چې بین الافغاني سولو ته سواره ځان سره کېنوئ چې درد در مخکې کي د افغانستان د ولس انځور در مخکې کي او تاسو توفیقنامې ته ورسېږئ موږ سوله غواړو موږ اوربند غواړو موږ سوله غواړو دغه جنګ د څه دپاره ده د دې جواب غواړو چې دا جنګ ټول مو چې بدرنګ ده 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 ټول مو چې ناصر خان ناصري مې نوم ده د سولې ولسي حرکت رهبري شورا غړی ما نن د سولې ولسي حرکت په 10 ولایتونو کې لارون او مظاهرې دي دغه سوال د ولس چې دغه جنګ د څه دپاره ده او دغه افغان وژنه ورځ په ورځ چې زیاتېږي دا څه دپاره ده مخکې موږ یو کال مخکې طالبانو ته هلمند لشکرګاه نوزاد او مساکلات ورغلي وو د هغوی صرف دغه بانه وه چې دلته اشغال موجود ده زمونږ دا اوس پوښتنه ده نن د لارون کوونکو 10 ولایتونو کې لارون ده موږ دغه پوښتنه ده چې دا جنګ د څه دپاره ده اشغال خو ووته تاسو معاهده ورسره وکړه اوربند هم ورسره وکړه د افغانان ولې وژل کېږي موږ په دواړو ښکېلو غږ کوو په ارګ کې چارواکو باندې هم غږ کوو او په طالبانو هم غږ کوو چې د افغان وژنه ولې روانه ده او ورځ په ورځ افغان وژنه تیزیږي موږ په کلکه غوښتنه کوو د افغانستان ولس چې نور د افغان وژنه ودرئ ولس نور برداشت وړ نه ده ولس یتیمان کونډې نشي زغملی نو خدای نخواسته که ولس راجیګ سه
نه به طالب هم پریشانه او دولت هم پریشانه منګه په کلکه دا غوښتنه کوو چې بین الاقوامي مذاکرات دي شروع سي او په بین الاقوامي مذاکراتو کې د یو منځګړی طاقت راجګ سي د ولس له غېږ نه چې هغه د سولې ولسي حرکت دا چې 2 کاله کېږي 2.5 کاله تاسو رسنیو ته بهتره معلومه ده چې د دې ولایتو کې ګرځېدلي 2.5 ولسوالیو کې ګرځېدلي او د ولس هغه انځورونه هم راټول کړي دي د ولس هغه درد هم راټول کړی ده او موږ دا غږ کوو چې بین الاقوامي مذاکرات د فورا شروع سي بندیان هم دا 1500 پاتې دي 600 دا باندې معنی د نور نه راته ګوري موږ افغانان نور بس نشو زغملی کرونا سره په پاتو کې اخته یو ورځ په هر ولایت کې 200 وزل کېږي شهیدان کېږي که طالب دا